د غزني د اطلاعاتو کلتور ریاست د فرهنګپالو او لیکوالانو په شتون کې د ورځنی د هنري آثارو نندارتون جوړ کړ. په دې نندارتون کې نږدې 10 د خطاطي آثار نندارې ته وړاندې شوي چې مسؤولین یې موخه د هنري ظرفیتونو معرفي، د فرهنګپالو ترمنځ د همکارۍ پیاوړتیا او د ځوان نسل هڅونه د فرهنګي فعالیتونو پر لور وبلله. د مسؤولینو په وینا د نندارتون به 3 ورځې دوام وکړي او په راتلونکي کې به په دې ولایت کې لا پراخ او لوی نندارتون جوړ شي تر څو د هنري او فرهنګي آثارو د ښې پیژندنې زمینه برابره شي. خوشبختانه نن مو دغه 3 ورځنی نندارتون د هنر او خوشنویسي په برخه کې درلود. په ټوله کې له دغه څخه هدف دا و تر څو د هنر برخې ته محصلین ځوانان متوجه سي، د هنر او هنري برخې له ملګرو سره مو همکاري کړې وي او په ټوله کې دغه د هنر برخه مو ساتلې وي او یا مو لا تقویه کړې وي. په همدې حال کې یو شمېر لیکوالان او فرهنګپالان د داسې پروګرامونو له جوړېدو خوښ دي او دا د کلتور او د هنر د ژوندي ساتنې پر لور مهم ګام وباله. دوی له حکومت وغوښتل چې د هنري آثارو په ملاتړ، لیږد او ساتنه کې جدي پاملرنه وکړي. کار ورته ونیشي نو که یو څوک وویني په آینده کې وویني نو ویني به لوسته بیني شي. دې ته باید کار وشي، په دې شاګردان ولري، ښه شاګردان ولري، هغې ته دا انتقال کړي، په هر نحوه چې وي دا ورته انتقال کړي او دغه هنر ژوندی وساتي. تعداد 27 اثر از خطوط مختلف، البته خط شکسته، خطوط کوفی از دوره‌های مختلف کوفی و خط گرایش نوین. خط گرایش نوین که یکی از بهترین خطوطی که نو ظهور کرده، بعض کتاب‌ها عناوینی با این نوشته میشه. این از این خطها در قالب‌های مختلف زیاتر اشعار عرفانی، آیات قرآن عظیم‌شان و احادیث د دې کار رفته. یا 3 ورځنی د هنري آثارو نندارتون د دې ولایت د هنر خاوندانو ته یوه ښه موقع وه څو خپل هنري لاسته راوړنې د خلکو مخې ته وړاندې کړي او د فرهنګپالو او د هنر مینوالو ترمنځ د نظریاتو او تجربو د تبادلې زمینه برابره شي.